موږ پاکستان ماتول نه غواړو، لیکن یوه خبره ډېره پاکه کوو، ګرد پښتانه یې باید چې وکړو د هرې پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، چې په دې ملک کې موږ د غلامانو رنګه نه اوسو. موږ به غلامان نه یو، چې ستا د مور کم حق و زما د مور به وي. که نیستي وه چې ستا مور وچې خوړله زما مور به نیمه خوري، خیر دی. که بده ورځ وه ستا خور جامې د چټ اغوستلې زما هغې به د ملیشې غوا اغوندي، خیر. او که خیر خیریت هر څه شته ستا دپاره به هر څه وي، زه به د بل مزدور یم، دا نه شو منلی. دوستانو تر هر څه له مخه د محمد خان اڅکزي صاحب د سوات ولسي جرګې ته یو وینا دغه یوه ویډیو کې تاسو راسره وګورئ. تر هر څه له مخه پر سکرین باندې دا ویډیو مکمل له تاسو سره شریکه کوم، له هغه نه بعد بیا پر دې باندې خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوو. ټرمپ د امریکې صدر دی، د ګردې دنیا خدای پاک زورور دی، د ګردې دنیا ځان زورور بولي، زورور دی. ټرمپ څه وایي؟ وایي امریکا فسټ، امریکا به لومړی زما په دغه کې. نو چې ټرمپ ټولو هېوادونو دا وایي چې امریکا فسټ، زه به خامخا وایم چې سوات د سواتیانو دی، دیر د دیروالو دی، وزیرستان د وزیرستانیانو دی، پلانی و چې دنیا په دې کار لګیا ده، زه به خامخا لګیا کېږم. پښتانه وایي د جګړې په ورځ آسونه نه څربیږي. دا مړ جرګې ځکه شروع کړي دي چې ورونو تر وخت د مخه په کار ده چې موږ یو بل سره پوه. موږ راغلي یو، کوڅه په کوڅه ګرځو. دا د بنو جرګه موږ کوله در دې د مخه داسې نه ده چې موږ عالمان خلک یو، خو الله پاک داسې یو څوب موږ ته راواچوي. ما دې ګرد پښتانه ته وویل دا پښتون هم هغه، ما ورته ویل 3 جرګې غواړي. یوه جرګه د ګرد پښتانه دلته، یوه جرګه د افغانستان د دې پښتانه، یوه جرګه د ګرد دنیا د پښتنو. له 2 کالو موږ خواستې کولې، زموږ خبره چا نه منله. نو موږ مجبور اوسو، په ډېره مجبوري موږ په بنو کې جرګه راغوښته. دا جرګه چې موږ راغوښته د چا نوم نه اخلم، د موږ سره ډېرو خلکو اختلاف کوه. دا خو هلته وزیرستان تر پایه وګورئ دا ویډیو. طالبان دي، دا خو هلته دهشتګردي ده، داسې به اوسي. هغه ما ویل چې هر څه کېږي وروره جرګې کوو، هلته یې کوو چې وزیرستان هم ورنږدې دی، دا ګرد پښتون. بهرحال جرګه وسوه. موږ خالي جرګې بندوبست کړی دی، عزیزانو د موږ سره خپله پوه شریکه کوي، د موږ سره خپله پوه شریکه کوي، د موږ سره خپله عقیده شریکه کوي. خلک ظالمان دي. نن په دې دنیا کې معافي غواړم، په دې دنیا کې د کمزوري دپاره ژوند نشته. بلکل نن د زورور باچۍ ده، او که موږ سستۍ وکړو نتیجه به دا وي لکه د فلسطین ده. اوس دوی غریبان راپاڅېدل غواړي، نه اسلام کومک ورکولی شي، حالانکې د مسلمانانو دا وخت د 50 سیوا ملکونه دي. موږ لکه کونډې ښځې ټول دواګانې غواړو. خدای پاکه د اسرائیلو جهازونه خراب کړي، خدای پاکه د هندوانو په توپو کې چینجي پیدا کړي. و خدای وبلې و بختوره، په توپو کې چینجي نه پیدا کېږي، په توپو کې چینجي نه پیدا کېږي. د مړوند په زور به کېږي، د مړوند په زور به تنظیم به کېږي، اراده به کېږي. بیا له بده مرغه موږ په دې ملک کې فساد شو. دا زموږ ملک دی. زه ډېر په ایمانداري وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. پر دې سربیره دروغ ویل سړی کفر ته باسي. موږ پاکستان ماتول نه غواړو، لیکن یوه خبره ډېره پاکه کوو، ګرد پښتانه یې باید چې وکړو د هرې پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، تبلیغ جماعت، تحریک انصاف. یوه خبره موږ باید صفا وکړو چې په دې ملک کې موږ د غلامانو رنګه نه اوسو. موږ به غلامان نه یو، چې ستا د مور کم حق و زما د مور به وي. که نیستي وه چې ستا مور وچې خوړله زما مور به نیمه خوري، خیر دی. که بده ورځ وه ستا خور جامې د چټ اغوستلې زما هغې به د ملیشې غوا اغوندي، خیر. او که خیر خیریت هر څه شته ستا دپاره به هر څه وي، زه به د بل مزدور یم، دا نه شو منلی. تا نه خیرات هم نه غواړم.
امریکا ټرمپ به هم اوري چین به هم اوري چې ورور موږ ته خیرات راکړي ځان ته دی ورکړي موږ خیرات نه غواړو موږ زکات نه غواړو هغه شی غواړو چې خدای پاک موږ ته راکړی دی زموږ پلار نیکه په زور په همت د سر په سودا ساتلی دی تر موږ یې را رسولی دی پر هغه باندې د دنیا په هر قانون په دنیا کې درې څلور قانون دي یو قانون د رب العالمین دی آفاقي نظام دی په هغه دا زموږ حق دی چې زموږ په مځکه کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي که اوبه دي که ځنګلې دي که کاڼي دي که معدنیات هر څه پر دې باندې د دنیا د الله پاک په قانون پر دې باندې لومړی حق زما د بچي دی زه ګرد نه غواړم زما د بچي لومړی حق دی بل قانون د اقوام متحده دی چې کم کام پر کومه خاوره پروت دی هغه کام دغه ځای د باچۍ حق لري پر سوات به د سواتیانو باچۍ پر وزیرستان به د وزیرستان د خلکو باچۍ په جمهوري انداز د شریف خلکو هسې نه چې د لنډهر دلته اوس د کاري صاحب قرآن کریم تلاوت وکړئ په هغې کې دی وویل چې تاسې د الله رسۍ ټینګه ونیسئ لا تفرقوا تفریق د الله رسۍ څه شي ده الله پاک وایي چې کوم سړي دا وویل چې لا اله الا الله محمد رسول دا لا اله په خپله د عالمان ناست دي لا اله په خپله بغاوت دی چې ته دا ووایې چې لا اله لا اله چې ته مکمله نه کړې دا بغاوت دی لا اله معنا هېڅ نشته لا اله هېڅ نشته د بیرې د لمانځنې د صفت الا الله بېله خدای نو چې ته دا اعلان وکړې دا ته څه کوې دا ته د مسلمان په توګه ته دا اعلان کوې چې زه پر دې دنیا باندې یو زور منم هغه به د الله بل نه منو د بل چا زور نه منم او که موږ د بل چا زور منو دا د ایمان کمزوري ده ورو په ورو به یې باسو لا اله الا الله محمد رسول الله زه تا منم او محمد صلی الله علیه وسلم چې کومه لار ښولې ده پر دې به ځو نو مولانا صاحب چې کوم دغه وکړي چې حبل الله ته د خدای رسۍ ټینګه ونیسئ د خدای رسۍ ټینګه نیول معنا د خدای ما سوا بل څه به نه منې ودرته بیا اردو جی بل څه به نه منې د ما سوا د بل چا باچي به نه منې بله خبره عام د قرآن کریم حکم دی و خپل هر څه بنده ته چې که ته مسلمان یې ما منې د دنیا په هر ګوټ کې که په سوات کې وو که په فلسطین کې وو که په امریکا کې وو که په بل ځای کې وو چې د ظالم و د مظلوم جګړه وه که ته ښه مسلمان یې ته به خامخا د مظلوم ملګری یې خامخا به د مظلوم ملګری او خامخا به وایي چې ظالم مرد آباد دا اسلام څه شي اسلام عالمان ناست دي که بیا وایي محمود په اسلام دعوه وکړه د اسلام لغوي معنا څه ده د اسلام لغوي معنا د خدای خوښه ته لاس پورته کول دا لکه څه چې ټوپک ته لاس پورته کړي ما دا زما کوو اسلام معنا د خدای و رضا ته لاس پورته کول نو چې لاس پورته کول دي بیا راسې په اخلاص یې پورته کړو په اخلاص نه چا سره جګړې کوو نه بدي کوو نه بدرنګي کوو دا وطن زه چې دغه په معنا در یادوم دا وطن د بود مت د زیږېدنې وطن دی دا د مردانې راواخه بیا دلته راسې بیا در جلال آباد در هډې پورې بیا دا ګرد وطن دا د بود مت وطن د بود مذهب تر ټولو مقدس وطن دی دا سوات د جلال آباد دغه کې اډه کې ډېر لوی دغه دي دا غرونو کې دي دا سټوپوګان چې دي دا د بود مذهب مرکز اوسېدلی بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه په بود مذهب کې د زما او ستا د خاورې حیثیت بلا تشبیه داسې دی لکه په اسلام کې د مدینې منورې او د مکه معظمه او بود مذهب څوک دی بود مذهب جاپان دی
بود مذهب یوه کوریا ده، بود مذهب بله کوریا ده، بود مذهب نیپال دی، بود مذهب چین دی. دوی څه چل کوي چې وروره دا ډېر واشان خلک دي، دا پردي خلک نه پرېږدي، په ګولۍ مې ولي خلک یې یېرولي دي چې نن ستا باچي ستا د خپل ولس باچي او ته بود مت دغه ته ووایه چې راسئ د خپلو زیارتو دغه وکئ، لکه پاکستان چې د سیکانو سره لګیا دی، کرتارپور راسه، کرتارپور ولاړ شه. که ته یا پاکستان نن د بود مت پیروکارانو ته ووایي چې راسئ دلته به عزیزانو په ارباو ډالر راسي، د هغو مذهب دی، د هغو مذهب دی، هغه به دا ټول دغه ساتي، دا سوپاوزې به ساتي، پر دې به چوکیداران درئي، او دننه چا د بود مت دلته مدرسو وړې وړې کوټې دي، د دې لیدلو له به په زراو خلک راځي، دلته به ټوریسټان ګرځي، خلک چې ښه د سمندر غاړه لري په لمر پسې په د یورپ خلک ګرځي، بیا غریبان ورته پراته وي، لمر خو نعمت دی، موږ نه په پوهېږو، دوی پخوا نسته، بیا غریبان پر دې غاړو لس پراته وي چې لمر یې ووایي. دا هر چا خپله لار ورکړې ده، موږ خالي چې دغه وسي چې ته د بود مت دغه ته لار ورکړې، په عربونو نه په کربونو ډالر به راځي، ستا به سړکان برابري، بجلي به برابري، د تعلیم نظام به پلانایي پلانابئ. بله الله پاک دا دوستانو محمد خان اسیګي صاحب دا وینا تاسو وکړه، یقیني هم داسې ده. مثلا کومو خبرو ته محمد خان اسیګي صاحب وینا وکړه چې پښتانه باید داسې یو جرګه وکړي چې په هغه جرګه کې د پښتنو د یووالي پیغام ټینګار وي، د پښتنو د حقوقو د لاسته راوړنو لپاره ټینګار او عملی میدان کې کار کول هم وي. او د محمد خان اسیګي صاحب هره ویډیو که تاسو کتلی وي، هره ولسي جرګه که تاسو بیان کتلی، یوه خبره دوې خبرې دی ډیرې کوي او پر دې باندې ټینګار کوي. یو مثلا په پاکستان کې پښتنو ته هغه حقوق ورکول کم چې نورو قومونو ته ورکول کیږي، لکه محمد خان اسیګي صاحب په وینا باندې چې موږ په پاکستان کې اوسېدل غواړو، خو داسې یې نه غواړو چې د غلامي ژوند غواړو چې تاسو به هر څه راته وایاست موږ به هغه منو له تاسو سره نه. نورو قومونو ته چې څومره حقوق ورکول کیږي او څومره ورته په نظر په ښه سترګه کتل کیږي، داسې به پښتون ته هم کتل کیږي. دوهمه خبره، د پښتنو پر وسایلو باندې اکثره وخت دی غږیږي او خبره کوي چې یعنې په کومه سیمه کې چې پښتون لسونو کلونو آباد ده، په هغه ځای کې چې وسایل پیدا کیږي، مثلا یا بجلی سوه، مثلا تیل سو، داسې نور معدنیات سو، دا نه د پکار سی یوازې حکومت پاکستان پر هغه باندې مثلا ډاکه ووایي ټول په خپل کنټرول کې واخلي، او نه موږ دا غواړو چې دا ټول میم زرما دا ټوله یې زما دوی ته هم نه ورکوو، نه، دا د پاکستان حق جوړیږي د حکومت، خو زما د بچي، زما د ولس، زما د هغې علاقې د پښتنو حق پکې شته، هغو ته به خپل پرسنټ پکې ورکوي، هغو ته به خپله حصه پکې ورکوي، ځکه چې دا د ده خدایي حق هم جوړیږي او په قانوني لحاظ که وګورئ هم د دې خلکو دا حق جوړیږي، نو ضرور به یې ورکوي. دا پر دې بنیاد باندې وایي مثلا چې زما وطن دغه کم ځوانان چې دي دا له ډېرې فقر سره مخ نورو هیوادونو ته ځي، ولې زما په وطن، زما په مځکه، زما په سیمه کې هر هغه څه شته، روان دي پنجاب ته، هغه ورباندې ابادیږي، زما سیمه چې ده هغه ویرانه پرته او زما ولس له فقر سره مخ دې ته نه ورکول کېږي. نو د دې په خلاف باندې محمد خان اسیګي صاحب په هره ولسي جرګه کې تاسو وګورئ، په هر میټینګ کې دی دغه دوې خبرې ډېرې په ټینګار سره کوي. دوستانو د محمد خان اسیګي صاحب د دې خبرو د دې ویډیو په کتلو سره که تاسو خپل نظر لرئ په کمنټ کې را سره شریک کړئ.